پر پاکستانی پوځ د بلوچستان خونړی برید او د امریکا ډرون په اړه د پاکستان تازه اعلان. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې امریکا تازه اعلان وکړ چې له IMF څخه د نوي قرضونو ترلاسه کولو کې د پاکستان ملاتړ کوي، ځکه دا به د پاکستان روان اقتصادي بحران کم کړي چې د شنونکو په باور د امریکا ډرون ته د هډو په بدل کې به داسې معامله شوې وي، خو پاکستان بیا د خپلو خلکو دوکه کولو لپاره ترې انکار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبې ویل هغه واضح ناسمې دي چې ګنې پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. دغه وزارت ویان د ممتاز زهرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان کې کوم بهرني هېواد ته اډې نه دي ورکړي. تېره اونۍ د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر عمر ایوب ویلي و چې پاکستان امریکا ته 2 اډې ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډې اوسني که مخکني حکومت ورکړي دي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځلې ویلي چې افغانستان ته بې پیلوټه الوتکې د یوه ګاونډي هېواد له فضا څخه تېرېږي. بلخوا د بلوچستان د ازادۍ پوځ وایي چې جنګیالیو د بلوچستان په 2 سیمو کې د پاکستان پر پوځي او امنیتي تاسیساتو بریدونه کړي دي. د بېلتون غوښتونکې ډلې نن رسنیو ته په استولې خبرپاڼه کې ویلي چې د تمپ سیمې په اسیاباد کې د پاکستان د پوځ پر یوې پوستې او په زامران سیمه کې د پاکستان پر امنیتي کامرو بریدونه کړي چې په نتیجه کې لسګونه پاکستاني پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتلو اعلان شوی دی. په اسلام آباد کې د یوه څېړنیز انسټیټیوټ د وروستي راپور له مخې د دغه هېواد وسلوالو مخالفانو په 13 اپریل کې په 80 بریدونو کې تر 80 ډېر کسان وژلي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.